جنرال سمیع سادات په مشرۍ د افغانستان متحدې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د طالبانو د حکومت پر ضد په امریکا کې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم نوې جبهې خپل موجودیت اعلان کړ. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځي چارواکو د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحدې جبهې په نامه د نوي غورځنګ موجودیت اعلان کړ. په سلامونه مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځي چارواکي د طالبانو پر ضد د افغانستان د متحدې جبهې په نامه د نوي غورځنګ موجودیت اعلان کړ. دغه جبهه وایي چې افغانستان د طالبانو له منګولو خلاصول، له دې هېواده د افراطي ډلو شړل او د افغانانو هوساینه د دوی له بنسټیزو هدفونو څخه ده. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سمیع سادات چې د دغې جبهې مشر دی، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل: موږ د افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړل تر څو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي، خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړه، د زور ځواک به یو وروستی انتخاب او اړین وي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سادات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.